د چغان پارک ته راغلی یو د کوچنی اختر لومړی ورځ ده مازیګر دی ډیر ښایسته موسم دی ماشاءالله ډیر ځوانان راغلي دي پارک ته په کونړ کې به دا ډیر عمومي رواج دی چې ډله ډله ځوانان یو شانه جامې کوي یو شانه واسکټونه یو شانه څپلۍ اخلي پلانونه لرو تخار زابل پکتیا دی ولایتونو ته ځو چکر به وو ګرځو پرون یو کس ویل د اختر د دومره مخ خوشاله ګرو اختر د 10 بجې به ختم شوی کنه نو ته څه ذکر کوي دی او کنا د الله خواخه وخت پنی په بلا خکرار واړولا تا چې کل رنګو څیره یار واړولا وای اوس خو زمای په توفه کې د قلم دمه وای اوس خو زمای په توفه کې د قلم دمه چې واده شوې د ګاډي پسې د بنګ دمه ته یو توصیه ده د ډریوران دي د احتیاط نه کاروالي ځکه دا د اختر ورځې دي د کورنۍ د غم په ټغر او د سی په یو مشکل کې سره اخته نشي نو دغه پیغام زه خاص کر د ډریوران ورون لور کوم ډیر خوندم ته واقع ډیر خسته زیاده چغان پارک بل کونړ ټول شینکې ولایت دی په دې نړۍ ولایتونو له قندار پکته د دې نه خلک سبا ورځ به د خیر سره راځي دلته ډیر السلام علیکم د ودان ټي وي یوټیوب چینل درنو لیدونکو د چغان پارک ته راغلی یو د کوچنی اختر لومړی ورځ ده مازیګر دی ډیر ښایسته موسم دی ماشاءالله ډیر ځوانان راغلي دي پارک ته د دې سره د اختر په باره کې خبرې کوو یو ځوان مې ترڅنګ دی زین الله خان اول خو ستړی مشي اختر دی مبارک شو څنګه شکر دی خیر او خیر دی جوړ بخیر ستاسو دی مبارک شو وروره ټولو لیدونکو ته د اختر مبارکي وایم او نور شي دغه تقریبا شپږ ملګري د سره غلي دي او چغان پارک ته راغلي وي امن دي خبره ډیر خلک راغلي دي ډیره ښه هوا ده څومره خوندم ته واغستو د اختر والا ډیر خوندم ته واغستو شکرې مورکي والی وګرځېدو خوراکونه مورکي وکړل اختر الحمدلله ډیر ښایسته اختر دی نور کوم ځایونو ته پلانونه لرئ که نه بس دلته د پلانونه لرو تخار زابل پکتیا دی ولایتونو ته ځو چکر به وو ګرځو زمونږ ډیر لیدونکي دي ګوري او اکثریت به د ملک بهر دي په خارج ملکونو کې دي د اختر د ډالۍ کې وته کم بیت ټپا ټوقه کوم د جون خاطرات څه به وته نو زما خور شي زده دي او زه ورته یو شی ورته ویم ټي وي وزه یو دوه بیته وته یو وزه دوه بیته وی ته چې شي په کار له چا بچو کړې او بکړې انکار له چا بچو کړې ما درنه په زور خلګي واغستا را دی ولا پلار د چا بچو کې ډیر زه مننه درنو لیدونکو نو یو بل ځوان مې ترڅنګ دی دې سره خبرې کوو ستړی مشي وعلیکم السلام څنګه تخي جوړي کوم ځای نه راغلی چغان پارک ته چکر د سرکانو ولسوالۍ څخه چغان پارک ته راغلی
تومره لري نه بس سیل د پاره د صحت د پاره بس سیل څومره ملګري سره غلي دي نو 15 کسان راغلي دلته ها د چغان پارک کې ډیر ښه موسم دی او خبره د مسین غاړه ده څومره خوندم چکر نه واغست ډیر خوندم ته واقع ډیر خسته زی دی چغان پارک ملکونه ټول شینکې ولایت دی پیښ ډیر نور ولایتونه لقندار پکته د دې ځنه خلک سبا ورځ به د خیر سره راځي دلته ډیر خوشاله شو مطلب دلته به سبا نورم جوړي د خیر سره زمونږ ډیر لیدونکو د ګوري د اختر بارک ته کم بیت ټپا کوم ټوقه شي اول خو ته پیغام لغه کما مهرباني ول د اختر ورځ شپې دی باید موږ د سی وګورځو د موټر باید وچلو خیل نه مزل وکړو چې کوم ټکر رامنځته نشي د خوشاله شپې دی موږ په غم بدلی نشي او بیت دا دی چې رحمان بابا بیت دی د بل غلط د لارې مکتب حسابه دلته دم او قدم دواړه په حساب دي ډیر مننه درنو لیدونکو نو ماشاءالله یو ډله ولاړه و چې د ټولو یو شانه جامع او یو شانه واسکټونه په کونړ کې به دا ډیر عمومي رواج دی چې ډله ځوانان یو شانه جامع کوي یو شانه واسکټونه یو شانه څپلۍ اخلي څپلۍ خو هم لږې بدلې دي خو زه جامع یو شانه دي که نه ستړی مه شي شاله اوسې مننه جان دی ته لکه چې د دې ډلې مشر یې ما ته ته رامعرفي کړې دا به څه خبرې وي دا مشر خو زه نه یم ډلې مشر هغه دی ډلې مشر ځان هلته والی راشه دلته راواله لکه د ملګرو سره اختر دلته راوتي وي د اختر لومړۍ ورځ څنګه ورځنۍ ورځ هم څنګه وه ډېره ښایسته تېره شوه شکر الحمدلله ښه خوندوره تېره شوه د چغان پارک ته ډېر خلک راغلي دي شاته دغه کې ډېر شور هم دی او ډېر ښایسته ماحول دی څومره خوند هم ترې واخیستو ډېر خوند هم ترې واخیستو د ملګرو سره نور کوم ځایونو ته پلانونه لرئ او انشاءالله غاښې ته مې پلان نیولی دی غاښې کې به یخني نه وي واوره به یې که هوا به لږه یخه وي هلته به ځئ هلته به یو چکر و د ملګرو څومره ملګرو سره هم دا یو شانه جامې کلي دي نو بس دغه دیار څوارلس کسان دي ماشاءالله تاسو خو به ټیلر به لرزان هم ګنډلي که نه مړه ټیلر چې ته مراد کوي دغه تاسو چې یو شانه جامې کلي دي دا څو مختر دی چې یو شانه جامې کوئ یاره دا ډېر اخترونه تېر شو تقریبا یاره 15 اختره تېر شو چې موږ شان ماشاءالله ډله خو ډېره ښه ډله ده ډله کې خو کمې زیاتې هم دی راغلی یا څوک کم شوي یا د ډېر شوي یو کس کم شوی چې هغه مسافر شوی دی لاره کې روان دی خارج ته تللی دی زه بس الله دغه خپل منزل ته ورسوي ستاسو دا ملګرتیا د الله همدغه شانه قایمه لري ډېره مننه ډېره مننه درنو لیدونکو نو یو ځوان مې را پیدا کړی دی د ملګري ډېر صفت کوي چې شپږ ژبې ورته یاد دي او مړه وه چې هر څه دې ته یاد دي نو اول خو ستړی مه شي او اختر دې مبارک شي خوشحاله اوسئ ستاسو دې مبارک شي ټولو لیدونکو او کتونکو ورونو دې مبارک شي څنګه ژوند څنګه دی شکر دی الله رحمونه دی خیر دی ښه دی د روژې خو خبره ختمه شولې اختر څنګه اختر هم بس والله روان دی خوشحالۍ سره اولنۍ ورځ د دې نه وروسته پته لګي چې څنګه تېرېږي اوله ورځ پرون یو کس ویلی د اختر د دومره مه خوشحالېږي رکوټ اختر د 10 بجې به ختم شوی که نه نو ته څه وې د هغې ذهن به وړوکې و موږ یې غټو لاسو ته یې رسوو پارک کې لرالې او ملګرو سره څومره خوند هم چکر نه واخیستو والله موږ خوند د اجره کې هم راټول شوي بنډاره موږ خو خوند هم اول د هغې څخه واخیستو راووتو تفریح دپاره پارک ته مال چې د چکر نه خوند والو خلک وي نو خلک هم ویني پېښ وي بالکل ملګرو سره کوم ځای ته چکر اراده لرئ که نه چکر اراده اوس اولنۍ ورځې دې پېښ وي نو بس انشاءالله دویمه درېیمې نه به وروسته ګورو ځکه د اولو کې موږ د خپل خپلوانو کره ځو بیا د هغې نه بعد خپلې چکرې وو ښه دغه ملګرو چې کوم څه ویلی چې دې ته 2-3 ژبې یادې دي یا 5-6 ژبې یادې دي او هر څه ورته یاد دي لیدونکو سره به څه شی شریکې والله ملګرو په غوښتنه به د لیدونکو ته ترنم ډالۍ کړو بس ډېر خوند به چې د مینهوالو د خوښې وړ وګرځي لږ داسې را مخامخ شه ورته نه ترنم صحیح دی ترنم به صحیح نه خوشحالیو بیخي لاره واړوله
من خوشالیو بخیلار واړولا تا چې کله رنګو څیره یار واړولا تا چې کله رنګو څیره یار واړولا نوم دې زما واورېد کرکیو نیوی کشارم نوم دې زما واورېد کرکیو نیوی کشارم ولی دې خبره ورلوار واړولا تا چې کله رنګو څیره یار واړولا تا چې کله رنګو څیره یار واړولا ذکرہ کوي دی او کنا د الله خواخه ذکرہ کوي دی او کنا د الله خواخه یو خپمه په بلا خقرار واړولا تا چې کله رنګو څیره یار واړولا تا چې کله رنګو څیره یار واړولا ودې کوڅ سمیم ګلا زما د شور زور ودې کوڅ سمیم ګلا زما د شور زور څنګه مې په ځان پسې بیمار واړولا تا چې کله رنګو څیره یار واړولا من خوشالیو بخیلار واړولا تا چې کله رنګو څیره یار واړولا مننه ډیره زیاته مننه ډیره مننه د ځوانان د خله ترنم په ټال وزنګول ټول د زنګي اخره کې راونه لګي ډیره درنو لیدونکو نو یو بل ځوان مې تر څنګ دی د سره د اختر مبارک وستړی مشه وختر دی مبارک ساده مبارک شروع څنګه یما چا سره راغلی پارک ته کنه ځان راغلی ځان راغلی ولې ملګری سنشته نه نه هلکه تاسو ډېر سره څوک ملګرتیا ول نه کوئ دا ټال ته نه خېږي کوم ځای نه راغلی چکر ننګرهار اډیا خان کوم یارګل نه ښه یارګل نه راغلی څنګه اختر دې څنګه دی ولا ښه دی ډېر لیدونکي دې ګوري بیت ټپات شی ورته ډالۍ کې شیرونه ورته ډالۍ که مهرباني لږ مخ ور واړوه وای تا د زړه ځوان ارمانونه وای چې مخ ته مې ونه ګورې تا د قرآنونه وای تا راله زړه چولی دی الله به درځم کلي ته چې په تابوت مې 2500 میخونه ووایي وای پلوسه تلاشي واخله رنګ د ککلې نه نشه کوم نه نشه خرڅوم څوک شناپویه دي ما ځان ته غواړي زه هغه خرڅوم هغه بې وفا جانان مې وای اوس مې ډیلټ کلی یې زړه نه مې ویستلی یې ځه مړه خپل کار کوه چا ویل چې ته ښکلی یې وای اوس خو زما یې په تحفه کې د قلم دمه وای اوس خو زما یې په تحفه کې د قلم دمه چې واده شوې د ګاډي پسې د بنګ دمه دا یو ځل وی یار اوس خو زما یې په تحفه کې د قلم دمه اوس خو زما یې په تحفه کې د قلم دمه چې واده شوې د ګاډي پسې د بنګ دمه بل کوم شعر شته کنه یو دانه یو بلم دی ویاله بیا راورسې ټایګر پاور د نام کشانه د مور زمګې غټ عذاب غټ توپان تخته کنه یو ډیتا کوي ډیره مننه ډیره مننه درنو لیدونکو نو لام د چغان په پارک کې او ماشاءالله غنو ګونه ورو ورو زیاتیږي نو زمونږ دومره خلک راتاو دي چې بار نه خلک راشي سوچ کوي دلته به څه شي کنه یو مشر مې تر څنګ د سره خبرې کوو مشر ستړی مشه او اختر دې مبارک خیر اوسې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته لومړی خو د کوچنی اختر مبارکي سازو ټلویزیون او د راډیو ټلویزیون د طریقه افغان ولس او د ملګرو دوستانو ته
تقدیمو او الله تعالی دې وکړي چې همدغسې اخترونه زموږ په وطن کې نور هم راشي. مشره تقریبا ستا به عمر څومره یاره زما خو بس جي دغه 40 کاله دی شکر الحمدلله. 40 کاله کې به دغه یو ورځ دوه درې اختره ماشاءالله داسې چې د سولې او د امن اخترونه دي. یاره البته نو دا خو انقلاب دی وطن انقلابي دی او دغسې دا کوم اخترونه چې فعلا روان دي نو د دې لکه زه داسې ډېر خوند او دغه ته کوم د عام ولس او ځکه چې داسې دومره اخترونه ما به د کم عمر کې لکه موږ داسې ارامه فضا کې نه وي تېر کړي که نه او الله تعالی دې همدغسې دوامدار او وکړي چې موږ پکې خوشحاله یو سوله کې ژوند وکړو. بالکل ډېر خلک راغلي دي دومره په اخترونو کې به دې ځایونو ته دومره خلک نه تللی هېرې به وي که نه د اختر لومړۍ ورځ نه دې څومره خوند واخیستو دلته؟ یاره شکر الحمدلله څه کلونه مخکې خو زموږ داسې د تفریحي ځای او د چکر ځای نه اوس شکر الحمدلله دا پارک یو څو کلونو کې جوړ شوی دی نو د لرې لرې ځایونو نه خلک راځي خاص زموږ د منطقه او د کلي کې دی نو زموږ دا ولس او خاص د کونړ او یا د نور ولایتونو خلک همدې پارک ته د ساتیرۍ او د یو تفریح دپاره راځي ځکه چې نور ځایونه خو داسې د ناستې او داسې د چکر ځایونه خو ډېر دي البته خو دلته داسې دي چې لکه دا پارک دی نو دې کې ماشومان هم لکه یو انجای یو دغه کوي یو سیل کوي یو موږ هم کوو. ډېره مننه د لیدونکو ته به د پیغام څه د اختر باره کې؟ یاره زه خو چې فلحال دا میډیاګانې ګورم خاص کر د فیسبوک نو هلته ټکر وشو او دلته ټکر وشو نو د دې نه موږ ډېر ځورېږو. اوس شکر الحمدلله چې امن راغلی دی داسې د بمونه او نور لکه د انتحار یېره نشته دی خو زما د ډریورانو او د عام ولس ته یو توصیه ده چې ډریوران دي د احتیاط نه کار والي ځکه چې دا د اختر ورځې دي دا کورنۍ د غم په ټغر او داسې په یو مشکل کې سره اخته نه شي نو دغه پیغام زه خاص کر د ډریورانو ورونو له ورکوم چې ډېر د احتیاط ده ډېر حوصلې نه کار واخلي. مشر ډیره زیاته مننه ولیدونکو مشر ډیر ښه پیغام ورکو دغه پیغام موږ هم هر وخت ورکوو چې د ډریورانو ورونو زموږ دغه هیله ده چې کومه سورلي چې تاسو سره ناسته د هغې خبرې ته مه ګورئ چې تا ته به چې تیز لاړ شه د ګاډي نه مخکې شه د ګاډي نه وروسته شه ځکه ته د دغه ګاډي ذمهوار او د کوم خلک چې ستا څه ناشته د دې ذمهواري ستا په غاړه ده نو باید په اختر دی او د خلکو په کورونو کې باید غمونه پیدا نه کړو. ډریورانو مو دغه هیله ده چې په قلاره لاړ شي او په آرام سره لاړ شي د تیزوالي نه چې د هېڅ هم نه کېږي 15 منټه باندې نه وخته کېږي ځکه چې هر څومره هم ته تیز لاړ شي خو 15 منټه به مخکې ورسېږي. هو او درنو لیدونکو نو دغه وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې د چغان په پارک کې هم لرله تر بلې خپرونې به موږ له راکړه اجازت د یو آرام او سوکاله افغانستان د جوړېدو په هیله د خدای په امان. ډېره مننه.